د مغرب پیغله کائنات حسن مستی کې ده، د مشرق پیغله درد تصویر کیسه کې ده، او د مغرب پیغله په سندرو مسته هوا کې لوزي، د مشرق پیغله برکې زندان ستمګری کې ده، او د مغرب پیغله په ژوند آزاد جنتونو کې ګرځي، د مشرق پیغله په تکل ګونګروګانو روپۍ کې ده، او د مغرب پیغله د شاعر په شعرونو کې ګډیږي. د مغرب پیغله د شاعر په شعرونو کې ګډیږي، د مشرق پیغله خوشاله خپلې غلامۍ کې ده، او د مغرب پیغله غزل جذبات راوچتوي. د مغرب پیغله غزل جذبات راوچتوي، د مشرق پیغله بدرنګه پټه رباعي کې ده، او د مغرب پیغله خیال په پیرهن ځان هوره ګڼي. د مغرب پیغله خیال په پیرهن ځان هوره ګڼي، د مشرق پیغله ځان نه تنګه خپلې خودکشۍ کې ده، او د مغرب پیغلې دومره حقوق چې قانون آئین پې جوړیږي. د مغرب پیغلې دومره حقوق چې قانون آئین پې جوړیږي، د مشرق پیغله صابره شیخ صاحب تسلی کې ده، او د مغرب پیغله پروا د چا نه کړي محفلونه لوټ کړي. د مغرب پیغله پروا د چا نه کړي محفلونه لوټ کړي، د مشرق پیغله لا اوس هم د شرم بیړۍ کې ده، او د مغرب پیغله په ذهن صفا مثبت خیالونه لري. د مغرب پیغله په ذهن صفا مثبت خیالونه لري، د مشرق پیغله باحیا یاده دو نمبرۍ کې ده، او د مغرب پیغله په خپله خوښه ځان له مجنون ګوري. د مغرب پیغله ځان له په خپله خوښه مجنون ګوري، د مشرق پیغله خاموشه غلمانو عشقۍ کې ده، او د مغرب پیغله آزاده خودمختاره ګرځي، د مشرق پیغله بې بسه په طلاق د هتکړۍ کې ده، او د مغرب پیغله خواښې اندرونه لرې لرې، د مشرق پیغله د خپل ذات په مخبرۍ کې ده، او د مغرب پیغلې ځان له خانسامګان ساتلي، د مشرق پیغله بې عزته مسالې ترکارۍ کې ده، او د مغرب پیغله تر اسمانه ټوپونه وهي. د مغرب پیغله تر اسمانه ټوپونه وهي، د مشرق پیغله د شیخانو درجه بندۍ کې ده، او د مغرب پیغله مسته خپله ترجماني کوي. د مغرب پیغله مسته خپله ترجماني کوي، د مشرق پیغله ګیره د سماج بدبختۍ کې ده، او د مغرب پیغله کائنات تسخیر کولو کې مشغوله ده. د مغرب پیغله کائنات تسخیر کولو کې مشغوله ده، د مشرق پیغله لا اوس هم د خپل مرض نشاندهۍ کې ده، او د مغرب پیغله پادري پنډت نه آزاده ده، د مشرق پیغله اوس هم د شیخ تسبو مرۍ کې ده، او د مغرب پیغلو په ګډه ژوند محفلونه لوټ کړل. د مغرب پیغلو په ګډه د ژوند محفلونه لوټ کړل، د مشرق پیغله پرته لا خپله بې بسۍ کې ده، او د مغرب پیغله د وخت ساز سره غاړه په غاړه. د مغرب پیغله د وخت ساز سره غاړه په غاړه، د مشرق پیغله بې اختیاره جړه سلګۍ کې ده، او د مغرب پیغله بشري حقوقونه جوړوي. د مغرب پیغله بشري حقوقونه جوړوي، د مشرق پیغله ګمراه پټنګ د بیدارۍ کې ده، او د مغرب پیغله خوشاله ژوند نه مزې اخلي، د مشرق پیغله په تشخیص لا خپلې بیمارۍ کې ده، او د مغرب پیغله جام یو مدهوش د میخانې ښایست. د مغرب پیغله جام یو مدهوش د میخانې ښایست، د مشرق پیغله بدنامه خپلې کردار کشۍ کې ده، او د مغرب پیغلې لوټ کړل د دنیا جنتونه. د مغرب پیغلې لوټ کړل د دنیا جنتونه، د مشرق پیغله په دوزخ بې حیایۍ کې ده، او غیر شعر د مقطع چې د مغرب پیغله د ورډزورث شیکسپیر جان کیټ په شعر کې. د مغرب پیغله د ورډزورث شیکسپیر او جان کیټ په شعر کې، د مشرق پیغله مجبوره صمد په شاعرۍ کې ده، د مشرق پیغله مجبوره صمد په شاعرۍ کې ده، صمد په شاعرۍ کې ده. ډیره مهرباني.